دوستانو ښه راغلاست. که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل فیسبوک د موبایل نمبر چینج کړئ یعنې بدل کړئ نو ډېر اسانه ده دوستانو. تاسو به داسې وکړئ خپل فیسبوک به داسې راخلاص کړئ او بیا به راشئ داسې دا 3 خطونه چې کوم دي دې ته به داسې راشئ. له دې نه وروسته دوستانو تاسو خامخا خپل فیسبوک باید اپډیټ وساتئ. که فیسبوک مو اپډیټ وي نو دې سیټینګ ته راشئ او که چیرې د دې نه غواړئ بیا تاسو راشئ دوستانو دلته سیټینګ ان پرایویسي دې باندې داسې کلیک وکړئ او دلته به بیا راشئ سیټینګ ته. سیټینګ به راخلاص کړئ. دلته وګورئ دوستانو پرسونل ان اکاونټ انفارمیشن دې برخې ته به داسې راشئ او دلته وګورئ دوستانو کانټیکټ انفو دا برخه به داسې راخلاصه کړئ او دلته وګورئ دوستانو دې اکاونټ کې زما سره مخکې نه موبایل نمبر شته دی. که زه غواړم چې دغه نمبر بدل کړم او په ځای بل نمبر واچم داسې هم کولی شم نو زه اول لازم دا نمبر داسې ختموم. دې باندې به داسې تاسو کلیک وکړئ بیا به دلته راشئ اخر کې څه دی ریموو باندې به داسې کلیک وکړئ. بیا دلته وګورئ دوستانو ریمووینګ نمبر دې برخې ته چې کله راغلی دا به داسې ټیک مارک کړئ او د ټیک مارک نه وروسته ریموو نمبر باندې به داسې کلیک وکړئ. نو دلته ستاسو نه ستاسو د فیسبوک پاسورډ غواړي. تاسو به دلته خپل پاسورډ ورته ټایپ کړئ لکه څنګه چې زه ټایپ کوم. چې کله پاسورډ ټایپ شو داسې دوستانو بیا به ریموو فون باندې داسې کلیک وکړئ او ستاسو مخکینی نمبر به ریموو شي. نو زما سره خو همدغه نمبر فعاله دی فی الحال او زه نه غواړم چې دا چینج کړم او همدې نمبر باندې دې وي. نو چې کله ریموو شو نو همدغه طریقه ده دوستانو. بیرته به تاسو دې برخې ته راشئ اډ فون نمبر باندې به داسې کلیک وکړئ. دې برخه کې تاسو کولی شئ چې خپل نوی فون نمبر اډ کړئ او نوی فون نمبر هم ډېر ضروري وي ریکوایرډ وي ځکه دا ستاسو د فیسبوک کوم اکاونټ چې دی هغه محفوظ ساتي. کله چې ستاسو اکاونټ هیک کیږي یا څه مسله راځي تاسو په هغې باندې میسیج راځي او دې باندې ما دوستانو تاسو ته یو بله ویډیو هم کړې ده چې بره وګورئ دغه آی چې راغله دې نه تاسو هغه ویډیو هم کتلی شئ. نو امید لرم دوستانو چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره که زموږ چینل ته نوي یاستئ چینل مو لا نه وي سبسکرایب کړی چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان کېږئ چې له نوي ویډیوګانو نه خبر شئ او همدارنګې دوستانو ویډیو ته یو لایک هم ضروري دی او ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت. الله پامان.